بیا په اختصار سره دې خبرې ته اشاره وکړو چې د روزه الله ولې فرض کړی دی په موږ باندې. آیا الله د غوړي چې بندګان ستړي شي، ډوډۍ مخوري، وبه مسکي، د خځې سره کورواله مکوه، د حلال شینو الله موږ منع کړیو نه. آیا الله د غوړي چې موږ ستړي شو؟ د دې رجوع د مسلې چې الله سبحانه وتعالى بیان کړي نو په اخر کې څه وي؟ یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله خو خیسته سو د پر اسانتیا او پتا سو باندې مشکل نه راولي. مسلې ته ګرانی نه به ویل په باندې روزه پرز کړي په ګډي غټ حکمتونه چې سنه انسانانو ته معلوم دي، ډېر حکمتونه به دي چې هغه صرف رب العالمین ته معلومي. قد حکمت الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړي، یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو پتا سو باندې روزي دي چې پرز کړي شي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې. یا الله ولې دې لپاره چې مونږ وږي شو، تږي شو، ستړي شو، ناوی لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. غټ حکمت په روزه کې ده، په انسان کې تقوا پیدا کوي. دا کوم سره چې نفلی روزي نشي، نفلی دا خبرې د غوړ سره نشي. خدا مثال بل په دې در کوم په نفلی باندې چې ته خبر واځي شي. کوم سره چې نفلی روزي نشي بده کې تقوا ډېرې. د روزي د انسان تقوا ډېرې. تقوا مطلب الله سبحانه وتعالى نه یره د الله د عذاب او په خپل منځ کې دیوال وهل د تقوا وي. دې وجود الله څخه د دیوال جوړیږي. دویم حکمت بدی کې درې چې کم سړی چې روجي نشي نه دی به د الله د نعمتونو شکر وباسي. هغه څنګه د سحر نه د ماخامه پورې چې د سونه خوري سونه سکینو د نعمت قدر وسره پیدا شي. چې تو ګور د الله موږ ډېر غټ نعمتونه راکړي، صرف یو څو غنټې موږ دغه نعمت استعمال نکو نو زمونږ د حال چې جسم کمزوري شو، طبيعت خراب دي. نو دوی حکمت داري چې تبد الله سبحانه وتعالى نعمتونو شکر به وباسي. دریم حکمت بګی دی چې کوم سړی چې روجي ډیر نسی نو د حرام کار پر خوده د ډیر اساني. کوم سړی چې روجي ډیر نسی د حرام کار وته د پلانې کار حرام دي د بس د نږدې نه ورځي او اساني. ولې وته اساني؟ یو سړی روجي ونی سي حلال کار پر خوده سي پر خودي حلال ډوډۍ خوراک حرام دي وبس که حرام دي نه دي حرام حلال دي. چې د حلالونه یو سړی ځان منع کوي نه د کې به طاقت پیدا شي نو به ځان د حرامونه په اوله طریقې سره به ځان لري ساتي. دریم حکمت ده. څلورم حکمت دا دی چې روزه مونږ ته دا خی چې په شهوت باندې به څنګه غالب کیږي. عام اوقاتو کې دي شي ډېر خلک دي چې په هغه باندې شهوت غالب وي، خو په روزه کې دي چې د شهوت ته انسان په کنټرول کې نه دي. د سحر د مخام پر خځې ته نه نږدې کی، حرام څه ته نه ګوري، غلط څه کار نه کوي. نه دا یو تربیت روزه موږ لره کوي چې په شهوت باندې به غلبه څنګه حاصله. ذکر رسول الله حدیث کې وی یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ځوانانو څوک چې تاسو کې طاقت لري او وسینو واده دیو کې چې لسترګو حفاظت مو شو د عورت، ومن لم يستطع عليه بالصوم. او چې څوک نشي کولای روزي دیونی چې فإنه له وجاء. ندی ذکر رسول الله دې ځوانانو ته د روزه ولې خېږي چې روزي د لاس انسان په شهوت باندې غالب شي، په شهوت به کنټرول کی. او سبحان الله دا تجربه خبره چې کله د سړي روزي د بدغه ورځ د شهوت چې د به کنټرول کی. بل حکمت بګی دا دی چې الله سبحانه وتعالى د غواړي چې په من کې د مالدار مهرباني او شفقت کې به غریبانو باندې او زورور په کمزورو باندې دروځي چې موږ ونی شنو موږ ته پته ورګي دا خلکو د کوم خلکو په کورونو کې چې خوراک نشته چې موږ خو د سار د ماخامو پورې بدل شي او دا کوم خلک چې په میاشتو نشي سینې خوري دي وسای دي چې خلک شتي چې هغه روزه نسی په نیت باندې او ماته په نیت باندې. هغه په خپل د پروګرام لیدلو چې یو شیخ ته سعودي عربي عالم ته ټلیفون راغی د افریقې د ملک نه، هغه نه تاسو کوی شیخ په نیت باندې روزه ماتيږي او نیوي کیږي او کنه.
نه شیخ د مسله بیان کړ باغوي چې شیخ دا مسله زمونږ ده چې کله ما خام بنګوي نو موږ وایو چې روزه ماته شو او چې سحر بنګوي نو موږ وایو چې موږ روزه ونیوه نو تقریبا روزه ده خو دې کې د عبادت لپاره به نیت ترکی دي خلک په دنیا کې وسی افریقې ته سره افریقا هډې لري ته سې استابو ملک کې استابو د کلی کې نشتی استابو د کلی کې نشتی څه تاو به ځم په زور چې دې ننګاره کړې چې خو نه پیژنم خپل خوښه کې نظر وچول استابو د کلی کې به لازم به او که خی کډیر خی یو ټیم روټي به ته ملایي ځه دوه ټیم بنئ او ته خو پارام نشي مزي کې بس او خپل زموږ په دې خبره ستړي نشوه چې شکران ته پوښتنه کې چې څه حالت بس یاره بس ژوند دې روان دي بیکاره ژوند الله په دې عذاب کو مطلع کړي سعودي ته را لګي د څونه شکر انسان دی نو دا روزه مونږ ته دا خبره خي روزه مونږ ته تربيت راکړي چې انسانانو ای هغه خلکو چې تاسو خوراک پرم کوي مال د سره شته د غریبانو د حالي کوم چې تاسو دی دا غوټ حکمت ته پروژه کې دا حکمت ته چې الله سبحانه وتعالى موږ له د تربيت راکړي چې په هغه شی په منډ ډیری وای کوم چې رب العالمین سره دی او د دنیا پرې دی الزهد فی الدنيا زهد موږ ته څنګه الله خي یعنی اوس د خوراک څخه د دنیا شی دی شهوت د دنیا شی ټول موږ پرې خو دی د سره پرم پرې خو دی د آخرت لپاره موږ له تربيت راکړي ما عندكم ينفد سجده وسريده بختمي الله و ما عند الله باق او سجده الله سره پات کیدون کی نو وی پاغه پات کیدون کی شي پسې منډي وای ځان ستړي کوي یو تربيت موږ راکو نو د سحر نه مخام پر موږ هغه پات کیدون کی شي د بارے چې به منډو د روزه کې یو حکمت به کېداره چې الله سبحانه وتعالى تربيت کوي د انسانانو په صبر باندې د صبر د ماده په موږ کې پیدا کوي کله که پتا سو باندې سخت راشي نبی به صبر دي شي کوي لکه څنګه چې تاسو د سحر نواله د مخام پر د دیر سره نظام نه کړي یو صبر دی کنه هر څه ته د مخامخ پرتی وته نږدې نه ورځي صبر دی دا څنګه د یو ټریننګ دی د صبر روزي چې د صبر ټریننګ دی یو حکمت په کې دام دی چې الله سبحانه وتعالى موږ له تربيت راکړي چې ډېر عبادتونه بسنګ کې روزه ونیسه پای کې قران وایي پای کې ذکر او اذکار کوه پای کې درس او تدریس کوه پای کې منځونه کوه پای کې دواګانې کوه زکاتونه ورکوه صدقې ورکوه تراویح کوه تهجد کوه د 15 وخت منځونه په جمعات کې کوه د جمعات نو وختي موزه د ټول عبادتونه په دې میش کې راځي شي یو تربيت زمونږ وشي چې ډېر عبادتونه خلک په دې طریقه کوي اخرنه یو حکمت وبګي ذکر کو حکمتونه اگر ډېر دي خدای کافی دي ان شاء الله بدني حکمتونه بګي دي د معده چې معده د دې بیماریانو جړل ده ته بیماریانو جړل ده معده ده چې د معده خالی نو په انسان باندې بیماریان ډېر نه راځي رب العالمین په اذن سره کوم سره چې روزي نيسي د نفلي روزي د بدن روغي بدن د روغي او کته څو خیال کړي په دې روزي کې د یو مې سره روزي نيسي د معده سپکون ته کې شي او تکلیفونه او به دي کم شي نو دا به کوم یو فائدہ ده او د مخکې ورځ کې مونږ دا بیان د انګريزان ویډیو چې هغه د نصيحت کې دغه ډاکټران چې تاسو په ورځ کې یو 100 غنټې روزي نیسئ سمخوري یو 100 غنټې چې تاسو مې د ودري چې د ودريږي لکه بس پکې شي تاسو جسم بروغي دا به کې د حکمت پروت دی